اوکې ګلابه اوس به مونږه د امپیریټیو سنټنسز ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز چې دي هغه به انډرسټینډ کوو. تاسو امپیریټیو سنټنسز پیژنئ چې امپیریټیو سنټنسز څه ته وایي، خو لږې درته په مایند کې راولم چې امپیریټیو سنټنسز هغې سنټنسز ته وایي چې په کوم سنټنسز کې کمانډ شوي، ریکویسټ شوي، اډر شوي، ایډوایز شوي یا د یو څیز نه منع کړی شوي، مطلب فاربیډنس چې دی هغه شوي. نو دغه سنټنسز ته مونږ وایو امپیریټیو سنټنسز. اوس چې کله مونږ د امپیریټیو سنټنسز د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته اړو، چینج کوو یې، بدلو یې، نو د هغې دپاره به رولز وي. تاسو ته خو الریډي دا پته ده چې دا رولز چې دي دا خو سیم دي، ټیک شو، دا درې. خو دلته کې به تاسو سیټ ټو ته او کاماس چې کله تاسو ریموو کوئ نو دې ته به ګورئ. اول خو تاسو دې ته وګورئ چې کله مونږ د امپیریټیو سنټنسز د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته چینج کوو نو سیټ ټو چې دی هغه به چینج شي اډر ته، ریکویسټډ ته، کمانډډ ته، ایډوایزډ ته او فاربیډ ته. په دې ځای کې لکه دا ایډوایز دی، ایس ای ډي دی، ټیک ده، لکه سی ای ډي ما لیکل، دا ایډوایز دی، ټیک شو. اول به تاسو سیټ ټو چې دی هغه به دې ورډز ته چینج کړئ. بیا د دې نه بعد کاماس چې دی هغه به تاسو ریموو کړئ او د هغې په ځای به ولګوئ ټو، او د دې نه بعد دا باقي رولز چې دي هغه سیم دي. اوس تاسو په ذهن کې به دا راځي چې سر مونږ ته به څنګه پته لګي چې اډر به په کوم ځای کې لګو، ریکویسټډ به په کوم ځای کې لګو، کمانډډ به په کوم ځای کې لګو، ایډوایزډ به په کوم ځای کې لګو او فاربیډ چې دی هغه به په کوم ځای کې لګو. نو تاسو به د دې امپیریټیو سنټنس د نیچر ته به تاسو ګورئ، ټیک ده، دې ځای ته به تاسو ګورئ، دا په انورټډ کاماس کې دننه کوم کلاس چې دی تاسو به دې ته ګورئ. کو چېرې په دې کې اډر کړی شوي، ټیک شو، حکم کړی شوي، اډر کړی شوي، نو تاسو به بیا دا سیټ ټو چې دی دا به بیا تاسو اډر ته چینج کوئ. خو کو چېرې په دې کې ریکویسټ کړی شوي دې ته وګورئ، کو چېرې ریکویسټ پکې شوي نو تاسو به بیا څه کوئ، دا سیټ ټو چې دی دا به بیا تاسو ریکویسټډ ته چینج کوئ. کو چېرې په دې انورټډ کاماس کې چې کوم دننه کلاس دی، کو چېرې په دې کلاس کې د یو څیز نه منع کړی شوی ده، ټیک ده، ډونټ پکې راغلی دی، نو بیا به تاسو څه کوئ، دا سیټ ټو چې دی دا به بیا تاسو فاربیډ ته چینج کوئ. او کو چېرې په دې کلاس کې یعنی انورټډ کاماس کې دننه د یو څیز په باره کې نصیحت کړی شوی دی، ټیک ده، نو د هغې دپاره بیا تاسو څه کوئ، دا سیټ ټو چې دی دا به بیا تاسو ایډوایز ته چینج کوئ. په دې باندې خو پوه شوئ که نه ګلابه؟ اوس بله خبره دا ده چې بیا به تاسو کې کاماس به ریموو کړئ او د هغې په ځای باندې به څه ولګوئ، سیټ ټو چې دی هغه به ولګوئ. باقي رولز چې دي هغه مونږ بار بار ایکسپلین کړي دي، نو د دې ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته دی. ها اوس ګورئ ګلابه، تاسو دې سنټنسز ته راشئ. په دې سنټنسز کې اولنی سنټنس چې دی هغه څه دی، هغه دی هی سیډ ټو می اوپن د ډور. نو اول خو داسې وکړئ چې دا سیټ ټو چې دی دا چینج کړئ څه ته، اډر ته، ځکه چې په دې هغه کې څه حکم ورکړی شوی دی چې دروازه کولاو کړه، یعنې یو حکم ورکړی شوی دی. نو مونږ څه چلو کوو، اول خو سیټ ټو چې دی هغه خو چینج کو اډر ته، بیا د هغې نه بعد دا کاماس چې دی نو دا مونږ ریموو کړئ او د دې په ځای خو ولګو ټو. دویم رول چې دی هغه پې هم مونږ اپلای کو. نو بس سمپل خبره دا ده چې باقي پسې دغه روغ سنټنس ایز اټ از چې دی هغه ولګوئ. امپیریټیو سنټنسز دا د ټولو نه آسان په دې وجه باندې دي چې په دې کې هغه پروناون هغه چینج کول مین کولو نشته دی. په دې ځای کې بس صرف ایز اټ از پسې دا ښکته راکوزه کړه، خبره ختم، ټیک شو. نو څه به شي، هی اډرډ می ټو اوپن د ډور، بس خبره ختم. اوس دې بل سنټنس ته غوږ کېدی، هی سیډ ټو می اوپن د ډور پلیز. دې ځای کې ورسره څه راغلی دی، پلیز راغلی دی. نو مطلب څه دی، په دې سنټنس کې ریکویسټ کړی شوی دی. نو موږ به څه چلو کوو، اول خو به دا سیټ ټو چې دی نو دا به ریکویسټډ ته چینج کوو. سو هی ریکویسټډ می، بیا د هغې نه بعد موږ کاماس چې دی هغه خو ریموو کړی، د هغې په ځای خو ولګو ټو، او دا د دې ځای پورې دا سنټنس چې دی دا ایز اټ از ښکته راکوز کړئ. نو سو اوپن د ډور، بس خبره ختم. اوس په دې ځای کې تاسو په ذهن کې به دی چې سر دا پلیز چې دی دا به پسې بیا لګول پکار وي او که نه پکار به نه وي.
نو ګوره ګلابه چې تا دلته کې ریکویسټډ ولیکو نو د دې پلیز لګولو ته بیا ضرورت نشته دا پلیز چې دی دا به ترې هم تاسو ریموو بیا کې ختم بیا کې بس اوس د بل سنټنس ته غوږ کېدی He said to me, don't open the door. سنټنس ته وګورئ ډونټ پکې راغلی دی مطلب خبره دا ده چې د یو څیز نه منع کړی شوې ده یو څیز نه څه شوی دی فاربیډنس شوی دی نو دلته کې بس تاسو کې سیټ ټو چې دی هغه به څه ته چینج کې فاربیډ ته به چینج کې نو سو هی فاربیډ می او کاماس چې دی هغه به ریموو کې او د هغې په ځای به ولګوئ ټو او اوپن د ډور چې دی هغه به ایز اټ از روغ راکوز کې بس خبره ختم نو څه به شي هی فاربیډ می ټو اوپن د ډور څه پکې ګران دي خو یو خبره یاد ساتئ ګلابه مونږ دوه قسمه منع کوو یو منع چې دا هغه مونږ یو انسان ته په زور باندې کوو چې مطلب دا کار لکه مه کوئ او یو یې هغه د نصیحت په بنیاد باندې مونږ د یو څیز نه منع کوو دا دوه فرق دی کو چېرې زه تاته وایم چې لکه موبایل مه استعمالوه نو دا زه تاته څه کوم دا زه تاته حکم کوم د یو څیز نه دې منع کوم په زور باندې چې مه کوه لکه دا خو کو چېرې زه تاته وایم چې مهرباني وکړه خپل ټایم مه خرابوه یا زه تاته وایم لکه سټډي کوه ټیک ده سخت محنت کوه خپل ټایم مه ضایع کوه سګرټ یې مه څکې چای دومره زیاته مه څکې نو زه د تاسو څه کوم لکه دا زه تاسو ته ایډوایز کوم زه څه کوم نصیحت تاسو ته کوم نو د نصیحت هغه چې که نه نو هغه به بیا تاسو دلته کې به بیا فاربیډ نه لیکئ ټیک شو چې په کوم سنټنس کې یو نصیحت راغلی نو هغه به بیا تاسو دلته کې فاربیډ نه لیکئ د هغې په ځای باندې به تاسو بیا ایډوایز چې دی هغه به لیکئ استاد چې دی هغه زیات تر نصیحت کې که نه مور او پلار هم څه کې زیات تر نصیحت کې دی یو کار دپاره نو د هغې سنټنسز دپاره بیا تاسو څه کوئ بیا به تاسو ایډوایز لګوئ دې سنټنس هغه کې دی چې د ایډوایز دا کنسپټ هم کلیر شي The teacher said to me, don't waste your time یا don't waste the time. اوس دې سنټنس ته تاسو وګورئ ډونټ خو په دې سنټنس کې هم راغلی دی خو دې ځای کې ورسره څه دی ویسټ د ټایم ورسره راغلی دی مطلب دی ټیچر چې دی هغه دا نصیحت کړی دی ماشوم ته یا ما ته دا نصیحت کړی دی چې بچیه خپل ټایم چې دی هغه مه خرابوه نو په دې ځای کې اوس ایډوایز شوی دی نصیحت شوی دی او د نصیحت لپاره بیا مونږ څه وکړو مونږ به دا سیټ ټو چې دی دا به چینج کړو څه ته ایډوایزډ ته څه ته به چینج کړو لکه ایډوایزډ خو اوس دلته کې تاسو دا ولیکو اول چې د ټیچر ایډوایزډ می بیا د هغې نه بعد به څه وکړئ کاماس به ریموو کړئ خو دلته کې به یو بل کنسپټ راځي په هغې هم ځان پوهه کې دلته کې به بیا ډایرکټ ټو نه لګوئ د دې ټو نه مخې ته به ناټ ولګوئ اول به ترېنه ناټ ولګوئ نو د ټیچر ایډوایزډ می ناٹ ټو ټو ناٹ په نه لګوئ څه به لګوئ لکه ناٹ ټو ویسټ د ټایم دا ویسټ د ټایم چې دی هغه به ایز اټ از ښکته راکوز کړي خو دلته کې به په دې کنسپټ باندې ځان پوهه کوئ چې کله تاسو دلته کې ایډوایزډ ولیکو نو بیا به دلته کې ټو اول نه لیکئ بلکې ناٹ په اول ولیکئ او ټو به په هغې پسې ولیکئ نو د ټیچر ایډوایزډ می ناٹ ټو ویسټ د ټایم دا شانتې د ټیچر said to me work hard. Now the teacher advised me to work hard. Yeah, the doctor said to the patient, don't take tea that much. Now Sabashi, the doctor advised the patient not to take tea that much. Was people shweleka? اس پکې هم ګران نشته په ډایرکټ انډایرکټ نریشنز کې د ټولو نه ایزیسټ پارټ چې کوم دی هغه امپیریټیو سینټنسز چې دي دا دي تاسو په دې بک کې وګورئ دا ایکسرسایز د سره یو پیرا وګورئ او د دې نه علاوه د نور سینټنسز هم وګورئ بیا هم کو تاسو په ماینډ کې څه کوېسچن وو هغه به کلیر کړم او اوس په دې پسې ډایرکټ چې دی هغه زه لیکم ایکسکلیمیټري سینټنسز نن دا ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز ختمو